السلام علیکم دوستانو، تاسو ته یو ځل بیا هم ښه راغلاست وایم. په دې ویډیو کې تاسو ته ډېره اسانه او بې حده مزهداره د وافل جوړولو طریقه درښیم چې دا ډېر چټک او اسانه جوړیږي چې تاسو کولی شئ ناشته کې ځان ته او ماشومانو ته مو تیار کړئ او خوند ترې واخلئ. د دې دپاره به یو کاسه کې اول یو پیاله اوړه، 3 غټې قاشوغې بوره، 2 وړې قاشوغې بیکینګ پوډر، لږه مالګه باید بیخي کمه وي، لکه یو ګرد مالګه به پکې واچوئ. بیا به دا ټول وچ مواد ښه سره میکس کړئ. ورپسې به یوه دانه هګۍ، 2 وړې قاشوغې د ونیلا اکستراکټ، د یوې پیالې 3 حصه غوړي، د پیالې 3 برخې شیدې هم پکې واچوئ او دا ټول مواد به ښه سره ګډ کړئ. د وافل جوړولو لپاره د اوړه کانسټنسي باید دغسې وي لکه څنګه چې ویډیو کې ګورئ. بیا به د وافل جوړولو لپاره چې د مخصوص برقي ماشین دی دا به تیار مخکې نه لږ ګرم کړئ. د وافل ماشین چې ګرم شو بیا به لږ غوړي یا کوچ سره یې غوړ کړئ تر څو کله چې د وافل اوړه پکې اچوئ نو ورپورې وننښلي. بیا به هر یو خانې کې تقریبا 2 یا 3 غټې قاشوغې د وافل اوړه نه واچوئ او د یوې قاشوغې په مرسته به یې ښه هوار کړئ تر څو یو برابر شي. بیا به نو د ماشین سر بند کړئ او 3 نه تر 5 دقیقو دپاره یې پرېږدئ چې پوخ شي. دلته به زه تاسو سره یو بل ټریک هم شریک کړم چې کله د ماشین نه هیڅ نه وتف ونه وځي نو د مطلب دا دی چې وافل بیخي پوخ شوی دی. دلته تاسو لیدلی شئ چې ماشین نه هیڅ نه وتف نه وځي نو د دې مطلب دا دی چې وافل بیخي پاخه دي. تاسو کولی شئ منځ کې سر هم خلاص کړئ او چک کړئ چې صحیح پوخ دی او که نه. بیا به وافلز د ماشین نه لرې کړئ او یو پاک صافي یا هم یو جالي باندې کېږدئ چې لږ یخ شي. د فتنې مشقاب کې مږدئ، پرېږدئ لږ هوا پرې ولګېږي ځکه چې بیا کرسپي راځي. ورپسې به په همدا طریقه دا نور وافلز هم تیار کړئ. د مواد نه تقریبا 15 دانې وافلز جوړیږي. بیا به د خپلې خوښې مشقاب کې کېږدئ او په سر یې لږ میده بوره هم وشیندئ. کومو غوښتلو کولی شئ لږه تازه میوه لکه توت زمیني، بلوبري، ریسپبري او یا هم کیلې پرې واچوئ. بیا به په سر لږ شات یا چاکلیټ ساس یا میپل سیرپ هم واچوئ. البته دا ضرور نه دی، کولی شئ بغیر د دې نه هم وخورئ. نو دا خوندور وافلز به مو تیار شي. کولی شئ نوشي جانې کړئ. دوستانو دا به د نن ورځې ریسیپي هیله ده چې خوښه شوې به مو وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک، شیر او سبسکرایب مو هیر نشي.